سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه مې راخیستې او دغه پوښتنه ډیره زیاته مهمه ده. د ورور پوښتنه دا ده چې دی وایي سوسیال مې نشته، څنګه ځان ته سوسیال پیدا کړم. ډیر ملګري دغه مشکل لري او دوی غواړي چې سوسیال پیدا کړي، نو ځکه ما په سر کې وویل چې دغه پوښتنه ډیره زیاته مهمه ده. ملګرو، ټول نه اسانه او بهترینه طریقه دا ده چې سوسیال پیدا کړئ. تاسو د خپل ادرس مربوطه میغي به پیدا کړئ او میغي ته به ورشئ. هلته د سوسیال خپل ځان ته یو اداره ده او هغه اداره کې به تاسو ځان ته د سوسیال لپاره دومان وکړئ. نو ستاسو میغي به تاسو ته خپل سوسیال درکړي. دغه ټول نه بهترینه، اسانه او هغه مفیده لار ده چې تاسو په دغه طریقه کولی شئ چې سوسیال په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو که کوم ملګری سوسیال نه لري، دغه طریقه باندې دی د ځان ته سوسیال پیدا کی. لکه څنګه ما په تیر شوی ویډیو کې دا وینا کړې وه چې سوسیال ډیر زیات مهم دی او دلته په ستاسو ژوند کې، دلته ستاسو ژوند نارمل حالت ته راوستو دپاره تاسو ته سوسیال ډیر زیات ضروری دی او دغه سوسیال سیستم دی دپاره جوړ شوی. نو هیڅ وخت کې تاسو داسې مه کوئ چې تاسو سوسیال ونه لرئ. سوسیال باید ولرئ او سوسیال اخیستو طریقه چې سوسیال ځان ته پیدا کړئ دغه طریقه وه چې کومه ما تاسو ته وویلې. تاسو خپلې مربوطه میغي ته تللی شئ او هلته سوسیال لپاره دومان وکړئ. که ملګری پوښتنه لري نو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ کولی شئ. زه به په خپل وخت تاسو ته د هغې جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخامخه.